ویار افغان پاڼې درنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. دا د انټرنیټي لاریون اومه ورځ ده چې موږ پته یې وه چې د افغانستان د اوسني نظام پر ملاتړ به یو انټرنیټي لاریون پیلوو او دغه لاریون به 7 ورځې دوام کوي. د وعدې سره سم په نننۍ لاریون کې موږ سره په انټرنیټي لاریون کې نن موږ سره میلمه چې دی ښاغلی محمد انور سمندر لیکوال او ژورنالیست او دا مهال د افغانستان د سیمه ییزو خپلواکې ادارې فرهنګي سلاکار راسره په بحث کې میلمه دی. له ده څخه به دغه روان د افغانستان دوران سیاسي نظام او د افغانستان په تیر تاریخ ورسره خبرې وکړو. زموږ بحث به دوام لري. که تاسې غواړئ چې له موږ سره په دغه بحث کې ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې مطرح کړئ د سمندر صاحب څخه، نو مهرباني به وي او موږ به لا خوشحاله شو. لکه څنګه مو چې یادولي کړي وه، د انټرنیټي لاریون یوازې هدف همدغه دی چې موږ د کوم شخص کوم چا ملاتړ نه کوو، یوازې د دغه نظام ملاتړ کوو. موږ د کودتاګانو او انقلابونو خلاف یو چې په هغې کې چې دی ستونزې راولاړېږي او موږ بیا کډوالۍ او انقلابونو ته مخه کوو. وفا سمندر صاحب، تاسو ته ستړي مه شئ وایم او ښه راغلاست. د هستۍ او د نیستۍ د ستر پنځونکي او پالونکي په نامه تاسو او د دغه انټرنیټي لاریون هر کتونکي ته د سلامونه وړاندې کوم. سمندر صاحب، لومړنۍ پوښتنه دا ده چې په دې اواخرو کې تقریبا دا 18 کاله کېږي چې موږ د یو وروسته د 11 سپتمبر څخه د یو نظام څښتنان شوي وو چې په لومړي ځل باندې افغانستان په انتخاباتو له لارې د یو ولسمشر څخه واک بل ولسمشر ته انتقال شو. او خو په دې اخره کې یو تعداد خلک چې دي دوی ستونزې جوړوي او دولتونو ته او غواړي کله د دولتونو د سقوط خبره کوي، کله د لوی جرګې د رابللو خبره کوي، کله په مختلفو ځایونو کې سره جرګه کېږي او د دې نظام پر خلاف باندې سره رايوځای کېږي. ستاسې په نظر باندې که دغه نظام د منځه ولاړ شي یا موږ پرته له انتخاباتو نه یو بل څوک بیا د واک په ګدۍ راشي، کومره بدې پایلې به زموږ ملت او خلکو ته ولري؟ استاد او نصیحتګو په توګه راکاره کېدل ډېره ګټه نه لري، ځکه یو ولس یو ملت چې 40 کاله د وطن په پوست په احساس په عاطفه په ذهن او په روان دوزخ تجربه، نو نورې باید پوهه او بیا سیاسي پوهه لوړه شوې وي او نور د دغو جادوګرو چې نفس په مخه کړي دي او عنوانونو په استفادې سره ولس بیا خپل نفسي جادوګري او وخت نه وخت کاروي د خپل ګټو په خاطر. نو زه سوال دی چې په د اوسني افغانستان کې او مجموعي په نظام کې د یو کارکوونکي په توګه څه هم برخه لرم، نه وزیر یم، نه رئیس یم، نه والي یم، نه ښاروال یم، هېڅ نه یم. ولې د یو افغان په توګه، د داسې انسان په توګه چې دغه 40 کلنه غمیزه مې په تن او پوست او په روح روان باندې تجربه کړې ده، پخپله په دې باور یم چې موږ وروسته د غمونو او دردونو له ډېرو سیلونو، طوفانونو او اورلنو سیندونو نه په تېرېدلو سره دغسې یو پړاو ته مخه کړې ده چې کېدلی شي د دغه پړاو په ټینګښت سره او د دغه اوسني نظام چې د ولسواکۍ نظام ورته وایي، د دغه په ټینګښت سره د دې فرصت برابر شي چې هر افغان، هغه که په هر رنګ وي، په هر باور وي، په هر فکر وي، د سره کلو فرصت ولري، د کار کولو فرصت ولري او په دې وطن کې د اوسېدلو او غوړېدلو فرصت ولري. نو زه په دې خاطر سره زما خپل دریځ، زما خپله وینا دا ده چې موږ باید دغه ماته ګوډه ولسواکي چې د تېرو 15 کلو محصول ده، بله شکه چې د دې ولسواکۍ په رامنځته کولو کې د افغانستان د خلکو له متراکمو دردونو سره سره د نړیوالې ټولنې او د نړیوالې دیموکراسۍ ملاتړ خپل سهم درلوده.
نو موږ باید دغه فرصت ځان ته یو طلایي فرصت وګڼو او دغه موږ د یو معاصر انسان په توګه یو فعال انسان په توګه یو روڼاندي انسان په توګه غلطیو ته ګوته ونیسو نیوکې وکړو هغه که له ولسمشر وي او که د پوځ په پوسته کې ولاړ سفیر وي د افغانستان د خلکو ژوند اساسي وثیقه ده چې ملي اساسي قانون ده هغه نقض کوي د وګړو په حقونو تیری کوي ټول مسؤلیتونه نه سرته رسوي د وطن د پرمختګ په لاره کې خنډ کیږي په دې وطن کې د یو سوله ییز او ورورولۍ ژوند رامنځته کولو د کار مخه نیسي موږ حق لرو چې دوی باندې نقد وکړو دوی باندې نیوکه وکړو خو کله چیرته زمونږ دغه ډول نیوکې دغه ډول نقدونه د پرځونکي دریځ خواته رغړي موږ نه یوازې دا چې نظام پرځولو لپاره یوه مزدوره وسیله ګرځو بلکې د ځان د راپرځولو لپاره وسیله ګرځو موږ د انسانانو په توګه ژوند ته حق لرو مسؤل اتموسفیر ته اړتیا لرو یو مسؤل چاپیریال ته اړتیا لرو زما په نظر موږ به وروسته له دونه ماتو ګورو بیا د دې شوق را سره وي چې بیا وپرځو بیا ختم شو بیا د کوچانو په شکل سره د یوې شپې ژوند هم په دې سیمه په دې جغرافیه وي سبا ته کډه ته بارو نو هغه جلا خبره ده نو هغه به موږ یو رټلی نسل وو د نړۍ پیس ګوښه کې به موږ ځای ونه لرو خو که هدف مو دا وي چې حد اقل د انسانیت د خوندیتوب د سړیتوب د خوندیتوب د انسان د لومړنیو حقونو د خوندیتوب او د انساني حقونو د خوندیدو په فضا کې د ټولنیزې اقتصادي کلتوري تعلیمي او هر اړخیزې ودې لپاره شرایط را برابر شي نو موږ باید د نظام ملاتړي اوسو خو هر څوک قانون تر پښو لاندې کوي د دې وطن د پرمختګ او خوشحالۍ د دې نسل د ګېډو د ماړولو او د دې نسل د دردونو او غمونو د له منځه وړلو په لار کې خنډ کېږي باید د ژبه د ودې په وړاندې نقد وکړي پرته له هغه نه هغه څه چې سرته رسېږي زه ورته ډېری مهال معدني فعالیتونه وایم نه مدني فعالیتونه کورمدان د ویر افغان پاڼې درنو اوریدونکو او لیدونکو یو ځل بیا سلامونه تاسو خبر یاستئ چې زموږ انټرنیټي لاریون د جنوري د اولې نیټې څخه شروع شوی او دا د نن د جنوري 9 نیټه ده د وعدې سره سم دغه انټرنیټي لاریون د جنوري د اول نیټې تر 9 نیټې پورې دوام مومي نن دغه لاریون اخیری ورځ ده او موږ سره په دې اخیری ورځ کې به ډېر درانه میلمانه سیاسي څېړونکي او لیکوالان او ژورنالیستان به هم وروسته راشي میلمانه به اوسېږي اوس موږ سره میلمه چې دی ښاغلی محمد انور وفا سمندر لیکوال او ژورنالیست او دا مهال د افغانستان د سیمه ایزه خپلواکه ادارې فرهنګي سلاکار دی ډېر سره بحث کې په دې باندې خبرې کوي چې که چېرته اوسني نظامونه دیموکراتیک نظامونو په شکل باندې دوام پیدا نه کړي او دا نظامونه سقوط وکړي نو څه به پېښ شي او کومې ستونزې به پېښ شي او موږ ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د هغه خلکو پر وړاندې باندې نور په جرأت سره غږ وکړو چې دوی همیشه موږ په یو نوم او بل نوم ټوپک زموږ وږي نه راچولی دی او موږ یې په غرونو ته خېجولي او سنګرونو ته خېجولي او زموږ په وینو باندې دوی سوداګانې کړي دي سمندر صاحب تاسې خپله یادوري وکړه چې ستاسې دغه ټول انقلاب ستاسې په روح او روان او ستاسې په وجود باندې تاثیر کړی دی یو تعداد خلک دا دولت تورنۍ چې دا دولت بې کفایته دولت دی او نشي کولی د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي باید سقوط وکړي آیا سقوط کول د دغه دولت یا د منځه تلل د دې دولت د دې د زموږ د ستونزو حل کېدلی شي یا نه ګرچې ما د دغو تېرو ژوند له تجربو نه دا زده کړه چې مطلق قضاوت کول او مطلقه پایله اعلانول له معاصر فرهنګ او معاصر علومو سره جوړه نه ده خو بیا هم له دغو ټولو منځلاریتوب سره زما باور دا ده چې که اوسنی نظام نه وي نو زه فکر کوم هغه چانس او فرصت چې د افغانستان خلکو ته د اوږدو دردونو غمونو په پایله کې په لاس ورغلی دی دا ضایع کوي
او آینده ډیره تیاره وینم. ځکه زه له ټولو نیمګړتیاو سره د دې نظام د پایښت او دوام غوښتونکی یم او ټول هغه کسان لکه د دولت او د نظام مخالفین دي که موافقین دي، زه ورته دا مشوره ورکوم چې که موږ ولسواکي غواړو، که موږ په افغانستان کې د افغانستان پر جغرافیه باندې د هر هستوګن ولو که یو لږکی هندو باوره او سک باوره هم وي، هغه ته د دا ډول یو ژوند د شرایطو غوښتونکي یاستو چې وکولی شي خپل کاروبار مخته یوسي، خپله زده کړه وکړه او خپل ژوند وکړه. نو موږ باید دا ومنو چې دا کارونه د ولسواکۍ په شرایطو کې رامنځته کېدلی شي. موږ تجربه کړه هم په تېرو ایډیولوژیک نظامونو کې چې په دې وطن یې پرته له دوزخونو بل څه رانه وستل، او هم دغه کسان چې نن ورځ د شیرمخانو په ډول سره د ولسونو د غولول سوو او تېرې ایستلو او جادو کړو ډلو ټپلو څټه یې ځانونه پټ کړي دي او خپل نفسي غوښتنې د ډېره ښایسته شعارونو په شکل سره انځوروي او د دوی په خوله بیانوي. هم دغه انسان څیره ځناور که ورته ورسېږي، که واک ترلاسه کړ، نو دا وطن کې به دغه پاتې غوښه او هډوکي چې دې خلکو ته پاتې دي په دې باندې به ډېر تور بازار جوړ شي. نو زه زما خپل تصور دا ده چې زمونږ ګټه او د دې ولس د هر یو وګړي ګټه او د هر هغه انسان چې غلا یې نه ده کړې، قتل یې نه ده کړی، په انساني جرمونو نه ده محکوم، ګټه په دې کې ده چې روانه نیمګړې ماته ګوډه ولسواکي ټینګه کړو او مخته یې بوځو. نو د موږ لپاره بل فرصت، بل انتخاب نشته. موږ دواړه ډوله ایډیالوژیک نظامونه وازمویل، هم چپي ایډیالوژي دلته ماته وخوړله او نورې بسته نشي کولی. زموږ د ځوانۍ د وختونو تجربې دې رایادېږي چې ایډیالوژیک نظامونه نور د دې وطن او د دې ولس په درد نه خوري، دې وطن او دې ولس رد کړي دي. او که هم دغه وي بنسټپاله دین پالنه وي، دا هم نشي کولی. فقط یوازینی څه چې کولی شي دلته هر انسان ته د دې فرصت برابر کړه چې د یو آزاد وګړي په توګه ساه راوکاږي، خپل فکر ولري، خپل باور ولري، خپل ژوند ولري، خپل د خوښې انتخاب ولري. هغه ولسواکي ده. نو موږ باید د ولسواکۍ ملاتړ وکړو او زه په دې اطمینان لرم چې اوسنۍ ولسواکي او دا ولسواکي به له دې ټولو کورنیو او بهرنیو ستونزو وځي، سره له دې چې زما خپل باور دا دی چې افغانستان له دغې وضعیت نه د وتلو په درشل کې دی، خو د دې ټولو ترڅنګ د تېرو څلوېښتو کلونو تراژیک سرنوشت تر ټولو حساس او ګواښمن پړاو څخه تېرېږي. ځکه دلته د توطیو د سیسو او مخالفتونو ابعاد دونه پیچلي دي او دونه مختلف رنګونه خپل کړي دي چې سړی تصور نشي کولی. خو د دې ټولو سره زما باور دا ده چې دغه ولس سره له دې چې شاید په عقلي لحاظ ډېر غټ تصمیمونه د ځان د خپل سرنوشت لپاره نه دي نیولي، خو په بحراني شرایطو کې کله کله دا ډول پرېکړه کوي او داسې دریځ نیسي چې بالاخره د ستونزو له یو ستر پاڼ نه په ډېر اسانه تېر شي. په دغه امیدوارۍ باندې ځانونه ژوندي ساتو او په دغه امیدوارۍ باندې د نظام څخه ملاتړ کوو او دغه یوازینی کار هغه کار ګڼو چې د انسانیت ده، دا سړیتوب ده، دا وطنوالي ده، دا د دې وطن له خاورې، د دې وطن له یو وګړي سره مینه او لورینه ده. د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې. سمندر صاحب تاسو ته ډېرو خلکو سلامونه او نیکې هیلې هم رالیږلي، پیرزوینې یې درته وړاندې کړي دي. یو تعداد خلکو پوښتنې لرلې دي. یوه څه پوښتنه چې تاسو څوک یاستئ، زه به بیا ورته ووایم چې ښاغلی محمد انور وفا سمندر لیکوال او ژورنالیست دی او ډېر زیات کتابونه یې لیکلي دي، عموما د فلسفې او د فلسفې په برخه کې ډېر زیات کتابونه لیکلي. که تاسو کولی شئ د دې کتابونه د نوم او د فیسبوک نه وګورئ. او همداراز دی نوموړی چې دی د سیمه ایزه خپلواکې ادارې فرهنګي سلاکار دی، دا مهال د افغانستان په دولت کې په فرهنګي چارو کې بوخت دی
ډېره سره په ننني بحث کې په دې میلمه دی چې د افغانستان د اوسني نظام څخه ملاتړ دا موږ ته څه ګټې لري او څه تاوانونه لري. که موږ د دې نظام ملاتړ کوو دا زموږ پر ګټه ده که په تاوان دی. موږ د ده خبره د ده تجربو مطابق چې پر تېرو دورو کې موږ د ډېرو کودتاګانو د نظامونو د سقوط د انقلابونو د وسلوالو پاڅونونو او د بېځایه لاریونونو او د بېځایه شعارونو شاهدانو د ده تجربې موږ سره دی خپلې تجربې موږ سره شریکوي. ملګري که تاسو پوښتنه لرئ مهربانی وکړئ. عاصم علی جان استاد محمد انور وفا سمندر یکی از لیکوالا نویسندگان و ژورنالیست‌های افغانستان هستند و مشاور فرهنگی ارگان‌های مستقل افغانستان است. همراه ما در بحث شرکت دارند. اگر شما کدام سوالی داشته باشین یا کدام پرسان درباره ما امروز روز آخر مظاهره انټرنيټي هستند که ما وعده داده بودیم وعده سپرده بودیم که ما در این مظاهره انټرنيټي با صاحب نظران سیاسی و صاحب نظران ادبی و همچنان نویسندگان در این مورد گپ میزنیم که ما چطور میتوانیم این نظام خود را تقویت ببخشیم و ما خلاف کودتاها و انقلاب‌های و مصالحانه هستیم. شما امروز میبینید که در این اواخر یک چند تا نفر مردم جمع شدن و در مقابل نظام ایستاد شدن با اسمهای مختلف شعارهای گوناگون و میخواهند که این نظام را سقوط بدن و باز با یک خرج و مرج این نظام را به خرج و مرج تبدیل شوند و اونا و جزایر قدرت را خود را بعد فعال بسازد. د ټول نه مننه کوم چې موږ سره په دې بحث کې میلمانه دي. سمندر صاحب که چېرته دې ته راشو چې زموږ د ټولو ملګرو همدغه تشویش دی او دلته وګورو دا کوم خلک چې چغې وایي دا ټول هغه خلک دي چې تقریبا ولس دوی لیدلي دي او پیژندلي دي. موږ څنګه کولی شو چې ولس ته دا قناعت ورکړو چې دا خلک چې دي تجربه شوي خلک دي پیژندل شوي خلک دي او نظام ملاتړ دا کومه غلطه کار نه دی. سره دې چې دوی شعار ورکوي او وایي چې نظام فاسد دی نظام امنیت نشي راوستلی ولسمشر غني او اجرایه رئیس چې دی دا د دې توانایي نه لري چې امنیت راولي. دا باید دا دولت یا باید په زور لري شي یا باید استعفا ورکړي یا که دوی استعفا ورکړي یا په زور لري شي. آیا مثلا بیا زما هماغه پوښتنه ده په دې سره به په افغانستان کې د دوی کوم بل وړ بدیل کس شته او که وي هغه څوک دی او که نه وي دا به څنګه خبره وي؟ ډېر ښه زم ستاسو د دغه لاریون هر ګډونوال ته سلام وایم. د دوی له مینې نه مننه کوم. د دوی ښایسته زړونه دي په مینه د ځان په مینه د وطن په مینه د وطن د انسان په مینه ډک وي. د ما په نظر د ولس قناعت ورکولو لپاره څه اړتیا شته؟ زما سپین ږیری اکا زما سپین ږیری بابا زما سپین ږیری ماما زما همزولی چې په کلي کې اوسي هغوی تر ما نه زیات د دغو کسانو چې نن ورځ د ناجیانو په توګه غواړي د دوی په سرنوشت بیا لوبه وکړه. د دوی په وینه باندې د ځان لپاره قصرونه جوړ کړه. د دوی په وینه باندې د دوی ګلالیو ځوانانو باندې لپاره چې دوی فقط د خپل نفس نوکران دي او له دې پرته دوی هیڅ نه د وطن په نامه نه د وطن د انسان په نامه پیژني. نو دا ولس د ما په نظر خپل عملي تجربه د دوی لپاره ستر معلم ده. خپل عملي تجربې ته باید مراجعه وکړه. د هغې له مخې باید د دغو دغه انسانانو چې د ژبې د کوډو له لارې غواړي بیا ولس په خپلو دامونو کې ونیسي او د خپلو ګټو لپاره د موقتي عسکرو په توګه وکاروي. باید د دوی له ملاتړ څخه ډډه وکړه. ولس باید دغه بلوغ له ځانه وښيي. ولس باید په ځان باندې باور پیدا کړه. دا وطن د دې ولس ده د دې خلکو ده. دغه خلک دي چې په دې وطن کې ممکن هغه کسان چې ځان ته ماڼۍ ځان ته بې حسابه بانکي حسابونه ځان ته قصرونه ځان ته ښارګوټي جوړ کړي دي شاید شمېر یې له سل یا سلو څو نه زیات نشي. ولې ولس له 10 میلیونه زیات ده. دغه 10 میلیونه ولس ولې په ځان باندې دا باور نه کوي
چې دا وطن دی دوی ده، دا ولس دا خاوره دوی ده. دوی باید دا دوی دي چې خپل سرنوشت ټاکي. دا دوی باید په دې باندې باور وکړي چې دا دوی دي چې د ځان سرنوشت ټاکي. نو دوی باید حتی ماته دې فرصت رانه کړي چې زه ورسم په دوی باندې معلمي وکړم. دوی باید خپل تجربو ته باندې ډاډه ولګوي او په کلکه سره په ټینګ ورډ سره دغه د نفس جادوګرو ته ووایي چې په مخامخه افغانستان کې ووسئ کنې ځئ په مخامخه بهر ووځئ، موږ ته دا وطن را پرېږدئ، دا به موږ جوړوو. نو بدیل نشته. ډاکټر صاحب زه خیلوال تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم ما ته بدیل په مخه نه راځي. زه د دې وطن یو خدمتګار، زه د دې نظام یو کارکوونکی، خو د چا شخصي نوکر او غلام نه یم، هغه کاته ولسمشر. نو زه د وضاحت روڼاندې په توګه تر کومه ځایه چې زه فکر کولی سم فعلا له ولسواکۍ پرته، له ولسواکۍ منګه په لارو باندې خصوصا په پرځونکو لارو باندې فکر کول. پرته له دې چې د دې وطن د زخمی ټوټه وجود د لا ټوټه ټکولو په بیه تمام شي، بل څه به ونه لري. زه د دې وطن د هر وګړي، د هر قوم، د هر رنګ پر فردي او ډلهییزو ازادیو باندې باور لرم. دا د ما خبرې په دې مفهوم نه دي چې د خلکو حقوق باید د اقلیت یا اکثریت په لوبه کې په قمار ووهل شي. دلته هر انسان د خپل ازادۍ سلطان ده، د خپل ژوند سلطان ده. د ده حق ته باید په ټول عظمت سره احترام کېښودل شي. په افغانستان کې زما ورور او زما یار هغه ده، ولو که دلته ځان په دې وطن کې ډېر غټ او د غټ قوم استازی ښکاري، خو چې دی په دې وطن کې هغه سیک او هغه هندو چې د وطن مینه ورسره ده، د دې خاورې مینه ورسره ده، او دلته په د لاس له زحمتونو نه او د فکر له زحمتونو نه ځان ته یو مړۍ ډوډۍ لټوي. دا ډول انسان باید یو هیوادوال ورور په توګه په غېږ کې ونیسي او د ده اوسېدلو ته په درنښت قایل شي. موږ نه د غرور او د لوی او غټ په لوبې سره کولی شو ځان او دا وطن وژغورو، او نه په دې لوبو سره چې پردیو ته د اجازه ورکو چې زموږ ترمنځ هغه زخمونه چې د تېرو 40 کلونو د ایډیولوژیکي او جګړو او کورنۍ جګړو محصول ده، دغو زخمو ته په لا زیات لمنې وهلو سره موږ لا زیات د بې سرنوشتۍ او ورکې او تباهۍ خواته سوق کړي. موږ باید د یو هوښیار او معاصر نسل په توګه د خپل سرنوشت لپاره پرېکړه وکړو، یو آزاد انتخاب ولرو. او زما لپاره د یو انسان په توګه تر ټولو آزاد انتخاب دغه ده چې د دغه ولسواک نظام ملاتړ وکړم. سمندر صاحب، دوستان ډیر زیات سلامونه کوي او ستا د خبرو ملاتړ کوي. اکثریت پښتونان یا زموږ ملاتړي دي او وایي چې موږ باید په هر قیمت د خپل نظام څخه، د اوسني نظام څخه ملاتړ وکړو. موږ 15 کسیزه ګروپ او موږ سره په څنګ کې 60 کسیزه ګروپ بل چې د انټرنیټ فعالان دي او متخصصین دي او مدني فعالان دي، او لدې سره سل هغه انټرنیټي پاڼې چې موږ سره ملاتړ کوي. هغوی په همدې موخه دا لاریون را پیل کړی دی چې موږ د خپل نظام ملاتړ کوو. موږ په واضحو ټکو خلکو ته وایو چې موږ د کوم شخص کومې ډلې ملاتړ نه کوو. موږ یوازې غواړو بقا پیدا کړي او د انتخاباتو له لارې بل ولسمشر راشي، هغه که هر څوک وي، ډاکټر عبدالله وي، استاد حکمتیار صاحب وي، بل احادي صاحب وي، بل کوم مشر وي، موږ یوازې د نظام ملاتړ کوو. موږ د یو شخص یو ډلې ملاتړ نه کوو او نه د چا پورې تړلي وو. زموږ لاریون یوازې د افغانستان د خلکو او ولس د هغه تیرو ناخوالو په نظر کې نیولو سره دی چې موږ د هغې په تجربې موږ نه غواړو چې هغه تجربې او هغه تیر تاریخ تکرار شي. یو تعداد ملګرو پوښتنه کړې ده سمندر صاحب چې ځینې خلک اعتراض کوي یا نیوکه کوي، وایي چې د ولسمشر چې دی خپله
پاک سړی دی. ولې هغه دوه مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې د هیڅوک نه پرېږدي چې د ده په واک کې شریک شي، یو. او دویمه خبره دا ده چې د ده په خواوشا کې چې دي د فساد باندې ککړ خلک دي. او درېیمه پوښتنه د ټولو ملګرو دا ده چې ولسمشر قدرونه نه پېژني. ستاسې له نظره دغه درې پوښتنې چې ما په یوه پوښتنه کې راټولې کړلې، څه فکر کوئ چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا دي؟ یعنې اوله دا چې ولسمشر د خپل ځان نه بغیر په واک کې بل څوک نه مني. دویم په خپله فساد کې ککړ نه دی، خو خواوشا خلک په فساد کې ککړ دي. او داسې یعنې مثلا او یعنې هېڅکله دغه دولت یو هغسې دیموکراتیک دولت نه دی. ستاسې په آن باندې دا خبره څنګه څومره درسته ده؟ زموږ ولسمشر محمد اشرف غني په داسې شرایطو کې واک ته ورسېد چې د ته داسې وه د واک داسې یوه څوکۍ وسپارله شوه چې سبا ته یې د بقا په داسې وضعیت کې دی د واک پر ګدۍ کېناست. دا د یوه خبره. په دې کې زه هم ما هم دا اورېدلي دي چې ځینې کسان چې په فساد ککړ دي ممکن له ځینې شناختونو نه په استفادې سره ناوړه استفادې وکړه چې تور بیرته ورګرځي او د دې سبب کېږي چې خلک ناراضه شي. او دلته بله خبره دا ده چې نو ځینې خلک د دې نه اعتراض کوي چې دی قدرت متمرکز کړی. څه فکر کوئ که چېرته اول خو یو ډول خبره ده، ځکه چې اوس تاسو ګورئ چې ولسمشر دا تر څنګ د حکومت اجرایه رئیس ده که نه. بله دا ده که حکومت متمرکز وي، که چېرته دا متمرکز هم قبول کړو، فرض کړو چې دا متمرکز ده، آیا د دې لامل به دا نه وي چې ځینو کسانو به ډول سره چې لازم وه چې دوی ته سپارل شوي دي، دوی امانت په درست شکل نه وي ادا کړی. نو ځکه ممکن کله کله پیښې وضعیت دا ډول رامنځته شوي چې موږ د باندې تعبیر کوو چې قدرت متمرکز شوی ده. نو په دې ډول شرایط دا دی چې خلک ورسره په قدرت کې شریک وو. خپل لاس ډېر زیات مخالف نه یم. ډاکټر صاحب غږ مې دې وانه اورېده سم. ما وویلې چې د اکثریت دغه نن چې دا کوم خلک مخالفین دي د نومونو تېرېږو، ځکه ټول خلک یې پوهېږي چې څوک د دې دولت مخالفین دي او څوک چغې وهي. دوی وایي چې ښاغلي ولسمشر دغه ټول قدرت په لاس کې نیولی دی او هغه ته د دیکتاتور خطاب کوي. راځئ یو بله پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب. د دې تمرکز ناوړه پایلې څه دي؟ راوښیي هغه ناوړه پایلې چې ورباندې وغږېږو. ګورئ نن ورځ افغانستان، راځئ واقعیت ته راسو. واقعیت ته به دا راسو، افغانستان له دوه جګړو سره مخ دی. یو کور په کور دننه جګړه ده. داسې فکر کوي ډاکټر صاحب رابسو دا دولت نه به ووځو چې زما او ستا کور په یو کلي کې ده. په یو کور کې زه ته دوه ورونه څلور پنځه اولادونه لرو. کله کله حتی دې قصد کوي چې ناوړه اقدام یې مال ته په ضد وکړه. نو زه ته به په دې دوه جګړو کې راګیر یاستو، زه ته به په داسې شرایطو کې راګیر یاستو، دا دوه جنګ به مخ ته وړو
د دې په خوا کې به دا کوښښ هم کوو چې کور ته داسې لارې راخلاصې کړو ځکه ګاونډ خو هغسې کارونه راته کا چې موږ وکولی شو کور ته خوراکي مواد راوړو، کور ته عاید راوړو، کور ته برق راولو، کور ته اوبه راولېږدوو. ته فکر کوه چې په څه ډول یو پیچلي حالت کې که دلته په دا ډول وضعیت کې چې زه ورته راګیر یاستو یو متمرکز حالت موجود نه وي، یو د رهبري ثبات موجود نه وي، زما او ستا سرنوشت په کومې خواته لاړ یعنې اوسنی نظام عام اقتصادي شریانونه ډیر درنو دوستانو نو دا اوس تاسو ډیر کسان چې په تمرکز باندې اول خو زه طرفانه شکل درته وایم ما ډیرو درنو دوستانو او د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو استاد انټرنیټ پخیو پاکستان باندې راځي د استاد سره بحث موږ غواړو چې ډېر ورسره وګورو کو ځکه استاد په خالي او کې پوره لاسرسی لري، ډېر کتابونه یې لیکلي دي او دا مهال د فرهنګي سلاکار هم دی، خو بدبختانه چې انټرنیټ موږ سره سمه یاري نه کوي، د استاد انټرنیټ ډېر کمزوری دی او ځینې ملګري موږ ته لیکي چې موږ ته زنګ راووهه. هغلو ته باید دومره دا ووایم چې موږ د سکایپ له لارې په فیسبوک کې آنلاین یو، موږ تاسو ته زنګونه نشو وهلی، ستاسې نظریات نشو راغستلی، موږ هماغه اړوند د خپل میلمه سره خبرې کوو. یو تعداد ملګرو پوښتنه کړې چې که چېرته زموږ دا لاریون د نن ورځ پای ته رسېږي نو موږ به څه کوو؟ موږ به د یو څه نتیجې او پایل نه وروسته کوشش به وکړو چې په راتلونکي کې د بل لاریون تابعه ونیسو. هغه لاریون به زموږ یا د فساد پر ضد وي یا به د قومي تعصبونو، نفرتونو او د هغه کسانو پر ضد وي چې همیشه قومي مسایلو ته لمن وهي او زموږ دغه ښایسته وطن چې د څو قومونو څخه جوړ دی او د څو ملیتونو څخه جوړ دی، د دې ترمنځ د نفرت او نفاق کوم شیندي، نو د دوی خلاف به بیا مبارزه کوو، د دوی خلاف به لاریون کوو. د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو یادوري باید وکړم چې د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په خاطر نن د لاریون 9مه ورځ ده، د جنوري تر 9مه او اخره ورځ ده، دا د جنوري د لومړۍ نیټې څخه پیل دی تر د جنوري د 9مې نیټې پورې. نن موږ سره میلمه چې دی لیکوال او ژورنالیست استاد محمد انور وفا سمندر دی چې د سیمه ییزو ارگانونو د خپلواکې ادارې فرهنګي سلاکار هم دی. که چېرته موږ به دلته آخره پوښتنه وکړو او خپلې خبرې به راټولې کړو ځکه چې انټرنیټ ډېر ورانۍ کوي، مشکلات لري. اوس زما غږ هغه اوري بیا مشکلات سره زما اخري پوښتنه سمندر صاحب له تاره دا ده، ستا په نظر باندې انټرنیټي لاریون به کومه نتیجه ورکړي؟ موږ دغه دوستانو چې دغه را شروع کړی دا کار او ستاسې په اند و فکر باندې سره دی چې تاسې په خپل اعتراف کوئ چې زه د ټکنالوژۍ د دنیا سره ډېر بلد نه یم، خو بیا هم څه فکر کوئ چې دا به مؤثر واقع شي د خلکو لپاره
او ستاسو مشوره مونږ ته به نوره څه وي چې مونږ څنګه وکولی شو چې لا خپل اغېزمنتوب ثابت کړو؟ انسان تر خپله وسه پورې ډاکټر صاحب پړ ده. موږ او تاسو به هم تر خپله وسه پورې کار کوو. دا چې تاسو دا کار پیل کړی ده زه تاسو ته هم مبارک وایم او هم د کار او د هڅو منندوی ځان احساسوم. تاسو ته پر تلاش باندې برکت وي. بې له شکه چې دا لاریون به خپل اغېز پرېږدي، ځکه چې ځوان نسل او نور استفاده کوونکي دي دغه شبکو دې ته اړتیا لري چې یو روښانه تصویر د افغانستان له رښتیني وضعیت څخه ترلاسه کړي. تاسو باور وکړئ دا زه په کابل کې یم، د هېڅ حزب سازمان غړی نه یم، خو ته باور وکړه چې بعضې کسان دي زما شخصي یاران هم دي، خو فقط دا د چا خبره پلاني ورته د کریډټ پیسې ورکړې ښه بیا نو راوځي او د یو نفس د اجیر په توګه که مشهور انسان دی حتی د لیک د ډګر یو منلی دغه پېژندل شوی څېره وي، دا ډول کارونه کوي. ولې تاسو چې په اخلاص دا کار پیل کړی ده، پرته له څه مزد هم پیل کړی ده، دا کار هم د ستایلو وړ ده. زه یې ملاتړ کوم. زما وړاندیز دا ده سره دی چې ما غوندې کسان دا ډول دغه شبکه‌ایي فعالیتونو سره ډېر بلد نه دي. زه اغېزمن حتما په اغېز باندې 100% کې باور لرم او وړاندیز مې دا دی چې دا ډول لاریونونو ته په آینده کې هم ورکوي، اغېز به یې حتما ښه راوړي. د ویار افغان پاڼې درنو لیدونکو موږ خپلې خبرې راټولو. استاد محمد انور وفا سمندر لیکوال او ژورنالیست موږ سره میلمه و، نوموړی د افغانستان د سیمه ایزه خپلواکې ادارې فرهنګي سلاکار دی. دا چې په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه هم ده، په ډېره بخښنه سره د تاسو ټول نه د ویار افغان پاڼې په استازولۍ له تاسو ټولو دوستانو نه بخښنه غواړو او هیله من یو چې یوازې مرفع او په خپلو خو ولاړ افغانستان وګورو. بیا په آخره کې یادوري کوم چې د افغانستان د اوسني نظام څخه ملاتړ دا د کوم شخص څخه ملاتړ نه دی، د کومې ډلې څخه ملاتړ نه دی. موږ یوازې د افغانستان د اوسني نظام څخه ملاتړ کوو. موږ نه غواړو چې بیا دغسې نظامونه د دیموکراتیکو لارو پرته په کودتاو وسلوالو مبارزو له منځه لاړ شي، خلک سړکونو ته راوځي، قتلونه جنازې راشي، وینې توی شي. موږ یوازې زموږ دغه د 15 کسیزه ګروپ ملګرو هدف او موخه همدا وه چې موږ وکولی شو چې دغه نظام تقویه کړو تر څو د دې نظام یوازې تمرکز په فساد او مفسدینو باندې وي او انشاءالله دا به ډېره زر دا نتیجه ورکړي. او د دې انټرنیټي لاریون بل هدف دا و چې که چېرته موږ خلک کوڅو ته راوباسو، سړکونو ته راوباسو، نو شاید مرژوبله رامنځته شي د زموږ قاتلین، استخباراتي کړۍ او یا هغه غاصبین او غله او واکداران هغوی به کسان ځینې خارج شوي کسان د استاد د اکبر سپانتا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر په خبره باندې مصبیګیر مزدوران به راشي او په زموږ منځ کې به چاودنې وکړي، ټارګټي قتلونه به وکړي، مړي او ژوبلې به رامنځته کړي. نو په همدې خاطر موږ وپتیله چې انټرنیټي لاریون رامنځته کړو او د انټرنیټ له لارې یو لاریون وکړو تر څو خپل دولت ته وښیو چې موږ د خپل دولت سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړ یو، خو تر څو پورې چې زموږ دولت په کوشش وکړي او د فساد پر وړاندې باندې مبارزه وکړي. آخري خبرې استاد ته بیا سپارو او له هغې وروسته بیا تاسو سره مخه کړو. استاد که آخر ځل دپاره دې دوستانو ځوانانو ته چې تاسو وینئ، ستاسو خبرې اوري، څه ویل غواړئ؟ فقط یو وړاندیز لرم ټولو ته، موږ او تاسو د ژوند مستحقین یاست او هر هغه وګړی چې په دغه جغرافیه کې اوسي د ژوند کولو حق لري. موږ او تاسو هر یو د یو آزاد او خپلې خوښې ژوند مستحق یاست او بل هر وګړی دا دی. راځئ چې هم له ځان سره د یو آزاد او خپلواک موجود په توګه مینه وکړو او هم له هر بل وګړي سره او هم له ټول ژوند سره. او دا هغه وخت ممکنه دي چې په دې وطن کې د ژوند کرونده مسونه شي، د ژوند کرونده ښه وغوړېږي چې په دې وطن کې ولسواکي بنسټیزه شي. تاسو ټولو ته د دغه ډاډ ستر مینهګر کار په لاره کې کامیابي او خوشحالي غواړم. په مینه مو برکت شي. کور مو ودان. استاد خدای په امان. تاسو ته ښه وخت
کورم ودان چې موږ سره په دې بحث کې برخه واخیستله زموږ او موږ هم تشویق کړو. خدای پامان. ډېر مننه.